السلام علیکم. نن جنرال انفارمیشن د خپل کائنات په باره کې حاصلو یونیورس چې دا کائنات وایي څه د څه نه جوړیږي څونه غټ کائنات دی زمونږ کائنات که پکې د چا د نیا نوم وي که نه نو منشن یې کوي کمنټ کې خو زه دا والا کائنات یادوم یونیورس والا کائنات صحیح شو. اوس ګوره هر هغه وجود په کائنات کې چې کوم موجود دي چې هغه خپله رڼا پیدا کوي هغه کې دننه ریاکشنز داسې کېږي چې کوم ته مونږ فیوجن ریاکشنز وایو هغه دماکي کېږي او د هغې نه رڼا پیدا کېږي داسې وجود ته مونږ په انګلیش کې سټار په اردو کې ستاره او په پښتو کې ستوری وایو صحیح شو. اوس د دې ستوري نه ګیر چاپېره ځینې راکي یا ګیشیس باډیز یا د چټان د کاڼي نه جوړ یا د ګیس نه جوړ وجودونه تاویږي چې کوم څیز د ستوري نه ګیر چاپېره تاویږي هغې ته بیا مونږ پلانټ وایو. پلانټ سیاره لکه مثال کې طور پر نور دی صحیح شو. نو نور کې دننه خپله رڼا پیدا کېږي رڼا مونږ له نور راکوي که نه په 8 منټه کې رڼا زمونږ ځمکې ته د نور نه رارسي حرارت هم پکې پیدا کېږي ګرمۍ کې ورته ودرېږه چې پته درته ولګي چې څونه ګرمي ده پکې دا په دې کې دننه موجود د هایډروجن ګیسز یو بل سره اټمز ټکراویږي هیلیم ته جوړیږي او د هغې نه دماکې کېږي او د هغې نه رڼا پیدا کېږي په هر سیکنډ کې تقریبا څه د کروڑونو هغه ایگزیکټ اماونټ زما نه یاد دی خو په کروڑونو کې اټم بم چې ډزیږي او څونه حرارت پیدا کوي دونه په یو سیکنډ کې په نور کې دننه پیدا کېږي نو هغه رڼا پیدا کوي نو دا نور یو ستوری شو صحیح شو. اوس د دې نور نه ګیر چاپېره زمونږ دا ځمکه داسې تاویږي داسې دې ته مونږ ریولوشن وایو داسې تاویدلو ته چې د خپل مرکز ته تاویږي هغې ته سپیننګ وایو. نو چې دا ځمکه د دې نور نه مطلب د ستوري نه ګیر چاپېره تاویږي نو دا یو پلانټ شو صحیح شو دا پلانټ دی او چې بیا د پلانټ نه ګیر چاپېره څه تاویږي ته مونږ سیټلایټ وایو په دې باندې الریډي مونږ بحث کړی دی. اوس ګوره زمونږ دا ځمکه نه ده د دې سرکمفیرنس نه دی سرکمفیرنس دې ته وایي چې لکه ګوره وته دا زه خپله ځمکه رالم پلانټ او دا یو پوینټ دی عموماً دا زمونږ علاقه ده د دې ځای نه زه سټارټ شم او د ټولې دنیا نه ګیر چاپېره چکر ولګوم واپس د خپل علاقې د خپل کور خواله راشم مکمل یو چکر ولګوم دې ته مونږ وایو سرکمفیرنس. نو د ځمکې دا سرکمفیرنس دی 40,000 کیلومتر یاد ساته ښه څونه دی 40,000 کیلومتر چې ځمکې په 24 غنټو کې پوره کوي نو که سپیډ بیا معلومې نو هغه 11.2 کیلومتر پر سیکنډ راځي نو 40,000 کیلومتر ټول د دنیا سرکمفیرنس دی. اوس دا دنیا چې 13 لاک چنده کې که نه 14 لکه چنده کې 14 لکه دغه شانتې کې ځمکې زمونږ د دنیا عمره ځمکې را یو ځای کې نو د دنه حاجي صاحب جوړ شي صرف یو نور زمونږ چې دا کم نور دی داسې نور ته یو جوړ شي نو نور زمونږ د ځمکې نه 14 لکه چنده غټ دی. اوس زمونږ دا نور په ستورو کې د ټولو نه وړوکی ستوری دی د ټولو نه خو نه شو ویلی خو یو وړوکی ستوری دی. د ستوري ما تاسو ته اقسام ویلي 3 قسمه اقسام دي د رڼاګانو نه هم ته د هغې اندازه لګولی شي چې یو سره رڼا کوي یو زیړه یلو رڼا کوي یو سپینې رڼا کوي چې کومه سپینې رڼا کوي دا د ټولو نه سیوا ګرم او خطرناک ستوری چې کوم زیړه رڼا کوي دا د دنه لږ وړوکي او لږ کم ګرمي سور هغه د ټولو نه مطلب په حرارت کې یخي یخ نه وي خو د هغه نورو نه یخي بیا ریډ جاینټ هغې ته مونږ وایو چې ایکسپلوژن کېږي دا ټول بحث مونږ کړی د نور رڼا ده زیړه د دې نور نه په اربونو چنده په څونه په اربونو چنده غټ غټ ستوري هم په دې کائنات کې دننه موجود دي صحیح شو. اوس دغه په اربونو چنده ستوري چې کله رایوځای شي که نه او د ستورو دا غونچک جوړ شي د څنګه چې د انګورو غونچکې په ونه کې ته ګوري یو د انګورو غونچک بل د انګورو غونچک بل د انګورو غونچک داسې د ستورو غونچک جوړ شي دغه غونچک ته مونږ وایو ګلیکسي دې ته مونږ څه وایو ګلیکسي دې ته مونږ ګلیکسي وایو صحیح شو. نو زمونږ چې کومه ګلیکسي ده په کومه ګلیکسۍ کې چې مونږ اوسیږو د ګلیکسۍ د ساینسدانانو نوم ورکړی دی میلکي وی ګلیکسي. اوس ښکاره خبره ده دا ورله انګریزانو ساینسدانو نوم ورکړی نو په انګلیش کې به نوم یادی دی په پښتو کې نوم نشته دی دې ته مونږ میلکي وی ګلیکسي وایو ځکه خو زه یم چې زمونږ پښتانه کار وکړي علوم دوی ایجاد کړي نو په خپله ژبه کې به ولې نومونه ورکوي بیا به انګریزان د هغې دپاره پښتو زده کوي خو په دې طریقه باندې علم چې د چا سره په دنیا کې به هغه مخکې زما وروره ساده غونډه کې رول دی میلکي وی ګلیکسي هغې ته وایي په کوم ګلیکسۍ کې چې مونږ اوسېږو په دې ګلیکسۍ کې د نور د سایز نه په اربونو چنده غټ غټ ستوري دي او په څونه تعداد کې دي خبرې 300 ارب تعداد کې تقریبا لږ 300 ارب تعداد کې دغه شانتې کې عموماً نورونه ستوري چې د نور نه په اربونو چنده غټ غټ ستوري دي په 300 ارب تعداد کې رایوځای شي نو صرف زمونږ یوه ګلیکسي میلکي وی ګلیکسي چې جوړیږي. اوس که زه تا ته د دې لینک ویم اوږدوالی چې میلکي وی ګلیکسي اوږده څونه ده
نو چې کله موږ په اسټرانومي کې د لینت میجرمنټس کوو کنه د لمبای ناپ تول کوو نو لکه څنګه چې موږ په نارمل روټین کې کوو موږ داسې کپړه چې موږ تلو په میټرو کې تلو کنه ځای چې موږ ناپ کوو چې لکه د دې ځای نه ډیره پورې ځي نو 2 کیلومتره فاصله راځي نو په کیلومترو کې میجر کوو نو داسې چې کله موږ په کائنات کې میجرمنټ کوو نو بیا میټر او کیلومتر ډېر وړو کې راځي بیا موږ کم یونټ استعمالو بیا موږ یونټ استعمالو لایټ ایر صحیح استعمالو لایټ ایر اوس لایټ ایر څونه لینت دی څونه لمبایي ده څونه مزل دی خبرې ستا به دا دماغ نه دي دا هوش دا به دې والوځي چې دې ته ته کله سوچ وکړې ستا دا رڼا نه ده د دې سپیډ دی 3 into 10 to the power 8 میټر پر سیکنډ په یو سیکنډ کې دننه دا 30 کروڑ میټره مزل کوي ستا د ټولې دنیا نه دی په یو سیکنډ کې دا 9 پیرې تاویدی شي نو رڼا د رڼا مزل د رڼا سپیډ دونه تیز دی چې د ټولې دنیا نه په یو سیکنډ کې 9 پیرې تاویږي 9 پیرې په یو سیکنډ کې دننه دونه د رڼا سپیډ دی اوس د دقې د رڼا سپیډ سره چې کله ته روان شي اومنه د دې ځای نه روان شو د دې ځای نه د رڼا په سپیډ کې د رڼا په سپیډ کې روان شو ښه د رڼا په سپیډ کې چې په یو سیکنډ کې 9 پیرې د دنیا نه تاویږي 3 into 10 to the power 8 میټر پر سیکنډ او یو کال مزل دی وکړو د رڼا په سپیډ کې چې یو کال مزل وکړو د کم ځای ته ورسېدي نو دا چې کومه لمبایي رالی که نه دا کوم لینت چې رالی دې ته موږ وایو لایټ ایر دونه مزل ته موږ یو لایټ ایر وایو صرف یو لایټ ایر اوس ستا دا ګلیکسي نه ده ستا دا ملکی وی ګلیکسي خبرې دا څو لایټ ایر ده دا د 1 لیک مطلب 100,000 لایټ ایرز 1 لیک لایټ ایرز د دې لینت دی لینت مطلب دا دی زمونږ چې په دې کم په ستورو په دې غونچک کې اوسېږو که نه چې په اربون شان د غټ غټ ستوري پکې د نور نشته ملکی وی ګلیکسي دې ته چې د یو سر نه ورننوځي او د رڼا په سپیډ کې روان وي نو چې بل طرف ته تیوځي نو 1,00,000 کاله به تالي 1,00,000 کاله به اخلي 1 لیک لایټ ایرز د دې لینت دی دونه غټه دا ګلیکسي ده اوس زمونږ د ګلیکسۍ سره خوا کې یو بله ګلیکسي ده هغې ته مونږ وایو انډرومیډا ساینسدانانو په هغې کې هم ښه کافي یو څه بل څه لیدلي دي انډرومیډا ګلیکسي دا انډرومیډا ګلیکسي زمونږ د ګلیکسۍ نه 2 چنده غټه ده زمونږ د ګلیکسۍ نه 2 چنده غټه داسې په سوونو په زرګونو چنده غټې ګلیکسیانې زمونږ په دې کائنات کې نور هم دي او دا څونه ګلیکسیانې دي خبرې کم از کم 200 ارب صرف ګلیکسیانې دي ستوري نه یادوم ګلیکسیانې 200 ارب ګلیکسیانې چې کومې موږ صرف په ټیلیسکوپ باندې لیدلي دي او اندازه م اخیستې دقې ته ساینسدانان وایي کوسموس چې دا یو څادر دی داسې کائنات او په دې باندې موږ څنګه ټاکې کړي په یو عام څادر باندې د ښځو د زنانو په څادر څنګه نو داسې یو څادر دی په دې باندې د ګلیکسیانې د ټاکو په شکل کې موجود دي ګلیکسیانې 200 ارب ګلیکسیانې نو د ګلیکسیانو دی غونچک ته نه دی د ګلیکسیانو غونچک ته ګوره ورته ښه ګروپ آف ګلیکسیز ګلیکسیز نه ګلیکسیز دا ګلیکسیز چې کله ګروپ جوړ کړي ګروپ دې ګروپ ته موږ وایو کلسټر دې ته څه وایو کلسټر د ګلیکسي د ستورو غونچک ته وایي د دې ګلیکسیانو خپل غونچک ته چې یو ګلیکسي بلې ګلیکسي دې ټول غونچک ته موږ وایو کلسټر اوس کلسټر هم په کائنات کې دننه په اربونو تعداد کې دي نو د کلسټر بیا ځان له غونچک جوړیږي او د کلسټر چې کله ځان له غونچک جوړ شي هغې ته موږ سوپر کلسټر وایو او دا سوپر کلسټر ځان له په زرګونو تعداد کې دي نو د دې سوپر کلسټر نه چې کوم غټو یو غونچک جوړیږي هغې ته بیا موږ وایو یونیورس کائنات اوس سوچ کوه چې ستا دا کائنات څونه غټ دی دا ستا د کائنات ما ستا ته سایز وي صحیح شو اوس د دې یو ساینسدان دی د هغې ساینسدان نوم راجر پینروز دی یو ډېر تکړه اسټرانومر و هغې د دې کلکولیشن کړي اوس زموږ چې کوم کائنات دی که نه موږ کائنات چې کوم لیدلی دی ښکاره خبره زموږ ټول کائنات خو نه دی په دوربینونو کې جیمز ویب ټیلیسکوپ موږ لیږلی دی اوس نن سبا انسانانو لیږلی دی ناسا والا لیږلی دی نو په هغې کې موږ کافي حده پورې یو ځای بل ځای لیدلی چې کوم ځایونه د انسانانو لیدلي دي دغه یونیورس ته موږ وایو ابزرویبل یونیورس څه ورته وایو لاله بچی دی لوی شي د چرګې ابزرویبل یونیورس چې کوم لیدلی شوی چې کوم مشاهده شوي لیدلی شوی ابزرویبل یونیورس وایي ټول موږ نه دی لیدلی دا چې کوم ابزرویبل یونیورس دی نو د دې ساینسدان مطابق دا دی 46 بلین لایټ ایرز بلین ارب 46 ارب لایټ ایرز لینت چې ته والې تا ته ما لایټ ایرز وایي چې څونه دی دونه موږ کائنات لیدلی دی او د دقې ساینسدان مطابق چې دا کوم موږ کائنات لیدلی دی که نه او دا باقي رانه پاتې شوی دی دا چې کوم موږ لیدلی دا د پاتې شوي په نسبت کې د کلکولیشن د حساب د میتھمیټیکل کلکولیشنز مطابق دونه راځي
لکه په صحرا کې چې مونږ یو دانه لیدلي یو باقي لا مونږ ته پاتې دی دا لا مونږ نه لیدلی مطلب دا کائنات د هغې نه دونه غټ دی 10 to the power 1 to the power 1 to 3 د هغه په هغه ریسرچ پیپر کې هغه ډیټیل پراته دي ټول دغه ته بیا مونږ وایو دغه کائنات لا مونږ نه لیدلی نو دونه غټ ستا یونیورس دی اوس سوچ کوه دا چې کوم ذات پیدا کړی دا کائنات پیدا کړی هغه ذات په څونه غټ دې ته چې کله ته سوچ وکړې او بیا ته وایې الله اکبر نو تا ته د اکبر معنی کلیر شي چې الله تعالی څومره لوی ذات دی اوس په دې ځای کې هم ساینسدانان نه ودرېږي ساینسدانان وایي چې دا کائنات هم یو نه دی دا کائنات ځان له په سوونو په زرګونو په لکونو کې دي هغې ته بیا هغوی وایي ملټي ورس نو دا ځان له یوه تیوري ده دا خبرې چې بیا کله مونږ د ملټي ورس په باره کې بحث کوو نو په هغې کې به خبرې کوو او بله خبره ده چې مونږ دلته کې دا هم ووایو چې دا دومره غټ کائنات دی خو دا کائنات عمر څونه دی خبرې د ده عمر دی 13.5 ارب سال بلین ایرز 14.5 ارب کاله او زمونږ د ځمکې چې کوم عمر دی هغه دی 4.5 ارب سال 4.5 بلین ایرز اوس ګوره دلته یو دا کوېسچن هم پکار دی چې یاره د ساینسدانانو صاحبانو ته څنګه پته ولګېږي چې دا دونه زوړ دی او دا دونه زوړ دی نو د دې خپل ساینس دی دې ته مونږ دا ساینس به ځان نه بیا مونږ په خپل لیکچر کې چې کله د ریډیومیټرک ډیټینګ په باره کې کوو که نه دا به مونږ کوو انشاءالله په هغې کې به دا ساینس مونږ چې څنګه د ډانچو عمر معلومېږي څنګه د ګټې عمر معلومېږي څنګه د کائنات مونږ عمر معلوم کړی بیگ بینګ خو الریډي مونږ سناسب بحث کړی دا به وکړو په ډیټیل سره نو دونه د ده عمر دی اوس دونه غټ هیوج سایز ته په خپله سوچ وکړه که نه چې ته یو وړوکی شانته کې کور جوړ کړي او کور ته راشي نو تا ته ډایرکټ په ذهن کې دا راځي چې دا ګلکار جوړ کړی دی او ګلکار کم څونه لیول والا ګلکار څونه په اوبو کې څونه جوور اوبو کې ګلکار ولاړو څونه عقل یو کارغ د ګلکار چې لګوي نو یو خښته داسې ګوري هلکه خښته وروسته نه شي یو لیول لیوله کوي او هغې باندې سیمټ او ورس برابر پراپر وراچوي نو هلې هغه کور ودرېږي سکاله چلیږي کمره ولاړئ تا ته ښکاري چې دې خلقت خو چا کړی دقه الله تعالی تا ته وایي چې دونه غټ کائنات دی دونه په اربونو سلونو وچلېدو دونه غټ او کمپلیکس وجودو ختم شوی نه دی تباه شوی نه دی نو چې د یو وړوکي کور ډیزاینر نو د دې به ډیزاینر نه د دې به پیدا کولو والا نه دا به کفارو ته الله تعالی وي او دقه شانته کې یو آیات په سوره ملک کې موجود دی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور و الله تعالی دا اسمانونه پیدا کړو د کافرانو ته وایي او دې ته وګوره تا ته په دې کې څه فرق څه فطور ښکاري هل ترى من فطور څه فطور پکې ته ښکاري لږ نظر ور وګرځوه ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير بیا نظر ور وګرځوه ور وګرځوه وګوره ټیلیسکوپ یې ولېږه چې څونه لېږي هبل لېږي جیمز ویب لېږي جیمز ویب هغه دادا لېږي بل هم جوړېږي که نه هغه هم لېږي وګوره څه فطور پکې ته ښکاري نو ساینسدان صاحب څه وایي فاین ټیونډ نوې تیوري راغله که نه چې دومره کاسمیک کانسټنټ دي زموږ سره او هر یو کاسمیک کانسټنټ که مونږ لږ بره ښکته کوو نو په دې کې فرق راغلی براین ګرین په پوره ریسرچ پروت دی نو کائنات ختم اوس فاین ټیونینګ ځان له تیوري دی دلته کې بحث نه شو کولی په هغې باندې به هم انشاءالله بحث کوو ورو په دې اسټرانومي کې راتاویږو د اسټرانومي چې څومره بیسک نالج دی هغه کور کوو انشاءالله نو دا ستا کائنات دی